به واخله زه یوه پوښتنه لرم. یوه پوښتنه دوې درې وکړه دا مو استاد ویلي وای چې کله د ماشومان چې لس کلن 12 کلن باید تعلیم وکړي که نه. بیا ځینې داسې فکر باندې دي جناب استاد ته جناب امرکردي صاحب هم ویلی چې تاسو که پوهنتون مه څنګ کې یو مستري سره شاګرد چې څو وکولی شي آینده کې خپل رزق وګټئ او که کار پیدا نه شي نو دا داسې بیا څه نظر لرئ ستاسو؟ وخت لرو چې ته جواب ورکړم. او مهرباني. یو تعلیم و تحصیل د رزق د ګټلو لپاره وي، یو تعلیم او تحصیل د دنیا د پیژندلو لپاره وي، یو تعلیم او تحصیل یو ځکه د وظیفې اخیستلو لپاره وي، یو تعلیم او تحصیل د حق حقوقو د پیژندلو لپاره وي. د فکري جګړې له کبله زما تحصیل او تعلیم پر دغه عنوان لاندې زما څخه تر ټولو کمزور ترین شوی دی چې وظیفې ته ورکړل شوی دی. حال دا چې تعلیم او تحصیل د الله پیژندل لپاره، تعلیم او تحصیل د پلار پیژندل لپاره، تعلیم تحصیل د پیغمبر پیژندل لپاره، تعلیم او تحصیل د ټولنې پیژندل لپاره، سواد زده کړې د کسب لپاره، مګر تعلیم ورکړې د دې لپاره چې هغه ظرفیت ورسره لوړ شي. ډېره مننه دوستانو، په اولادونو تعلیم وکړئ چې اول ځان وپېژني چې ټول جهان او خدای وپېژني. نو دمه لرو شیر احمد جانه، بیا به وروسته انشاءالله راګرځو. دمه لرو، زموږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. استاد محترم د لیدی مخکې په خبرو کې ور ولیدلو د شیر احمد یو سوال کړی و چې د ځینې پلرونه اولادونه مکتب ته تر دغه څخه باسي کسب کوي چې وایي د دې څخه ژر بیا یو نجار خیاط یا مستري ژر جوړ شي او پیسې راته وګټي. همدغه به سوال نه سوال داسې و چې هم تعلیم یعنې وکړي هم یو چېرته یو کسب زده کړي. ځینې خلک شته دي مثلا داسې خپل بچیان خیاطي او مستري او دکاندار شاګرد دلته بعد وخت د مکتبه ځي. دا سوال و ډېر ښه کار دی. کیدای شي استاد مهرباني دا ډېر ښه کار دی ارمل صاحب. دا کسب او هنر زده کول داسې دي لکه معدن شاته اچول، او دا معدن نه کرښې لري، نه سرحدونه لري، نه ژبه پیژني، نه فرهنګ پیژني، نه کلتور پیژني. دنیا په هر برخه کې د په درد خوري. دا کسب او هنر زده کول. خو د دې ترڅنګ تعلیم او تربیه د هغه ماشوم لپاره چراغ په صفت دی، چراغ رڼا د لاس کې ورکړي. تر ټولو مهم بیا تربیه ده. کتاب وایي یرمل صاحب، تجربې وایي چې که چېرته یو بچي ته په سم او منظم ډول باندې مورکۍ تربیه ورکړي، پلار او مور تربیه ورکړي، او که دا بیا وروسته تعلیم هم نه کړي، دا د تعلیم نشتون خالیګاه تربیه پوره کولی شي. شیر استاد پام دی ده؟ که چېرته یو پلار او مور یو اولاد ته سالمه تربیه ورکړي بیا وروسته تعلیم هم ونه کړي، دغه د تعلیم نشتون دا تربیه پوره کوي. خو که چېرته مور او پلار بچي ته تربیه ورنه کړي او دا مکتب ته ولیږي، پوهنتون ته ولیږي، لندن ته ولیږي، د دنیا بهترینو پوهنتونونو ته ولیږي، مکمل کتابخانې پې خلاصې کړي، بیا هم د مور پلار تربیه ځای نشي نیولی. د تربیې کمی به احساسېږي پکې. یعنې بیا هم خبره هماغه زموږ ستاسې موضوع شوله چې پلار او مور باید د اولاد په تربیه کې ډېر زیات کوشش وکړي. ځکه چې ویل کېږي چې د مور غېږ اولینه مدرسه ده. یو کتاب دی، یو غربي لیکي دغه وایي، کتاب نوم دی وایي کاش دا کتاب زما پلار لوستلی وی. د کتاب نوم دی وایي چې کاش دا کتاب زما پلار لوستلی وی. کتاب کې د ماشومانو د اولې ورځې نه تر شپږ کلنۍ پورې دا ټوله پروسه پکې لیکل شوې ده. کتاب کې خلاصه داسې دي یرمل صاحب چې ماشومان دغه شپږ کلنۍ پورې څه وایي، څه زده کوي او دته څه ور انتقالېږي، راتلونکو 15 کلونو کې دا تمثیلوي. پام دی شیر استاد چې ماشوم له اولې ورځې نه تر شپږ کلنۍ پورې څه وایي، څه زده کوي او څه ور انتقالېږي، راتلونکي 15 کلونو پورې دا هغه تمثیل دی چې په دا شپږ کلنۍ پورې زده کړي دي. یعنې دا د ژوندانه هغه اساسي او بنیادي شیبې دي چې ماشوم ته باید په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. عادي سترګه باندې دا زمونږ او تاسې پرنټر دي، دا زمونږ او تاسې سکینر دي. اوس پرنټر کې په خبرو باندې نه کېږي چې ورته وایم چې وک او مک او پرنټ کدی باندې نه کېږي، خو بټن باندې کېږي. همداسې زمونږ او تاسې ماشومان زمونږ او تاسې گفتار نه تعقیبوي. زما لاس کې سګرټ وي، زه سګرټ وهم، بچ ته دا سګرټ مه وهه زویه. هغه که بد کار وي خو تا به نه کوه. او ځکه ته الګو یې بچي ته.
زما بخښنه غواړم د الفاظو لپاره خو ضرور د دې ټولنې چې دا تصویر ته کېدم زما لاس کې نسوار دی زه زوی ته هم نسوار مه کوه زویه دا خراب کار بیا لسی په لاس ورکړي چې ته ورسره دوکان سره راوځغلو دا یو بغه دی لسی ورکړي چې مړه د ماته نسوار راوړه یعنی اولاد زمونږ او تاسې گفتار نه تعقیبوي زمونږ او تاسې کردار تعقیبوي زه ورته وایم چې پلار ته دروغ ووایه چې بیا دې وهي دروغ زه خپله ور زده کوم چل و فریب زه خپله ور زده کوم غلط او غلط کارونه زه خپله ور زده کوم بیا ورته وایم دا مه کوه ما سره خو نن د زوی په واسطه باندې بل سره کوي سبا ته بیا تا ته دغه کېږي ماجې کېږي د پلار څلورم حق پاتې نشي تسلسل ماته نشي د پلار څلورم حق د اولاد څلورم حق پر پلار باندې واده ده که چېرته اولاد غریب و یا بیکاره و پر پلار باندې دا یو دین دی چې واده ورته وکړي پلار د خپلې بودجې څخه که بیا پلار اولاد درلودله یا کسب و کار درلودلو بیا د ښه ملګري د ژوند انتخابول پر پلار باندې ورته فرض دی چې پلار ورته ښه ملګري انتخابوي ځکه د اولاد تجربه د واده پکې دومره نه وي سن و سال دومره نه وي چې تر څو وکولی شي په خپله غوښه باندې ځان ته انتخاب وکړي پنځم مهرباني تاسو وبخښئ ستاسو تسلسل درته پرې نه کړم یو لنډه خبره په دا ځای کې زه هم وکړم یو ایرانی عالم وایي ما دا خبرې واورېدې وایي دغه انسان چې واده ونه کړي نه مري ما هیڅوک نه لید چې واده ونه کړي د دې څخه مړ شي خو کله چې په انتخاب کې غلط انتخاب وکړي انسان به د ورځې لس وارې مري دې یو خبره زه کوم دغه ذکي ارمل صاحب دا خبره زه کوم یو مورکۍ له یو ماشوم څخه 25 کاله وخت اخلي چې یو ماشوم څخه سړی جوړ کړي یارمل شعر استاد خو په توجه غواړم یو مورکۍ په دومره مینه محبت په دومره تکلیف باندې له یو ماشوم څخه تر 15 کلنۍ پورې یو سړی جوړوي که چېرته د ژوند ملګری غلط شولو او غلط شخص ته دغه سړی د پر لاس کې ورکړلو بیا څو دقیقې څو ورځې او څو ساعتونه نیسي چې هغه سړي څخه نه سړی جوړ کړي داسې بالکل یعنی د ژوند انتخاب د ژوند ملګري انتخاب ډیر ضرور ده ځکه روانشناسان وایي چې دا د ژوند ملګري انتخاب اکثره مشرانو ته پرېږدي اکثره خلک افراد ته پرېږدي چې هغه پر دغه لار کې پوهیږي او که ته بیا چېرته په خپله هم د خپله ذوق و شوق خبره کوې بیا ډېر دقیق پکې اوسه هر اړخیزه څېړنه پکې وکړه ځکه دا د ژوند سودا داسې وي یارمل صاحب چې بیا دا نه جبرانېږي ډیره مننه بالکل کور ودان الله دې ژوندی لره خبرې خوږې دي مجلس هم ګرم دی دوستانو راځو خپل د مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه کوو سفرکلا څېره یې نوې سوې او خوند هم تر پخوا ډېر سوی سفرکلا له نوي بوتلونو او ډېر ګاز سره تاسو ته هره شیبه دوه چنده تازهوالی او انرژي درکوي نوشي جان یې کوي خو د ډوډۍ وروسته جلا خوند لري ځکه چې ازمیت هم کولی شي او تاسو هم کولی شئ استاد محترم دغه په چا مې یو غږ ځنځي وباسئ هغه په پښتو متل دی کله د لالا وار کله د بابا وار اوس بیا ستاسو اوس زما وار دی مهرباني نوشي جان شیر احمد جانه نوشیان کې بېشکه والا ما چل مغزي دي پخ کړي دي ګلان د شکاري نه پکم دا شي دي دا مایان دي مایان دي لکه سره ترکاري دوام دي او هګۍ هم ورسره زیات شوي دي ورکه چې بیا خوند واخلئ تر څنګه کېدی زه به دا خلاص کړم زه به دا یو ذایقه کړم بیا به سوپر کولا راواخلو سوپر کولا به ورسره بالکل د وطن خو مو یخه کړې هم دی خدای شته اجه خو مو یخه کړې هم دی بالکل ځکه چې کوچنی یخچال داسې ودان صاحب خو څه مصارف شروع کړي دي مصرف ته لږ به ورکوي بل یو کمپاین به زه چې مصرف زیات کړی د غوښه ډېره راوړي د لمر ماښام د پښه کې بلدي شي هره ورځ را روان دي لمر ماښام پروګرام شیر احمده دغه اجه یو کمپاین وکړم استاد محترم څنګه کمپاین ښار خپرونه ګورې نو دوستانو پراته بجې باندې د شنبې څخه تر چهارشنبې پورې زما خپرونه مه ګورئ وګورئ څه شي وایي ویې ګورئ مایانو تاثیر وکړو ویې ګورئ کې وګوري نه ویې ګوري او ښکلې خپرونه ده یارمل به هم پکې خپرونه به هم سره څوک نه ګوري دا خو چې به سوال شو پوه نه شوم استاد دلته یارمل پکې وي او خپرونه به هم څوک نه ګوري دا خو هېڅ امکان نه یو ورځ راځم په د لمر ماښام کې ښه سم کمپاین کوم بالکل لیدونکو دوی به مهربان جان مالګه پکې زیاته ده مالګه زیاته ده شل نمرې ولاړې زه به یې کمه کوم انشاءالله سپرکولا تاسو خلاص کړئ دا د نن خپرونه دغه وخت تاسو ته ډالۍ شوه تر بیا مو په خدای سپارم ښې چاره ولرئ